عزتمندو دا خلق لګیا دي ای مدارسو څه کړي دي جماعتونو څه کړي دي مدارسو کمال دا کړی دی چې الحمدلله په تمامه دنیا نظر واچې څومره مدرسې پاکستان کې دي په یو ځای کې نشته او څومره حافظان عالمان چې پاکستان کې فارغېږي دا یو ځای کې هم نشته یو ځای کې هم نشته یو ځای بغداد کې شیخ الاسلام حضرت تقی صاحب وی د غوث الثقلین پیران پیر عبدالقادر جیلانی صاحب مزار کې یو امام هغه سره میلاو شوم وی هغه ته مې د پاکستان د مدارسو د جماعتونو او د طلباو د عالمانو د علم د ماحول قصه وکړه وی ډېر خوشحاله شو بیا په ژړا شو وی راته وی چې داسې قسمه ماحول په بغداد او کوفه کې مو خو افسوس دا دی چې نن دلته دا ماحول نشته ډېر ګلان به عمر فاروق صاحب عبدالله ابن مسعود صاحب یاده خدای دی عمر کې برکت واچوي ټوله کوفې راته د حافظانو عالمانو ډکه کړه هغه بغداد چې په هغې کې جامع نظامیه اسلامیه سلم الاصول حضرت تانوی صاحب خطباتو کې وایي چې جوړ شو نو امام غزالی پیدا کړ ایٹ اے ټایم 5000 طلبه کرام پکې سبق پوي نن په هغه کوفه او بغداد کې هغه ماحول نشته چمن کے تخت پر جس دم شاہ گلتا تجملتا ہزاروں بلبلے تھی باغ میں ایک شور تا گلتا کلی جب آک نرگس کی نتا کچھ خارتا باقی ہاں بختہ بتاتا باغ بارو رو یہاں غنچا یہاں گلتا آغا بخارا چھ امام بخاری بانی بخلق لکہ دا پتنگان را روانو نن دا آغا قبر چھ کمزے کے دے آغا وقت پہ ہوتا ہر تنگ وی نن ہوتا برد البخاری وی شپی تجربه چمن دی خلق خو پکې تصویران وباسي خو چې د مونځ ټیم شي نو امام او قاري نشته چې چاله جمع ورکړي فرغانه او مرغینان د ابو الحسن علی ابن ابي بکر د هدایي مولا کړی دی او هدایه سپریم کورټ دی د علم پتنګان به هغه لخوا راتلل هم په هغه کلي کې یو دکان کې یو جینۍ ولاړه ده یو عالم لیکلی دی او پیغلو ګټې ده او هغه شیخ خرڅوي یو هلک ورسره خوا کې ولاړ دی لمنې نه نیسي راکاږي بیا تې ځان خلاصي دی ته بیا داسې کوي بیا ځان خلاصي بیا تې داسې وي زه ورلم ما دې ښځې نه پوښتنه وکړه چې دا ته څوک یې او دا هلک څوک دی وي چې زه خو د مور یم دی زما زوی دی وي دا ولې وي چې کله دا وخت شي دی زما نه دا لمن نیسي چې ته راځه دی ما سره په زنا باندې اخته شوی دی آغا قرطبی چې داغه په محراب او منبر باندې با امام قرطبی کې ناستو لکونه خلق به داغه خطاب ته ناستو نن په هغې باندې ملا او قاري نشته چې خلکو ته خطاب وکړي هغه د سپین جوماتونه چې په هغې ته 200 کاله حکومت کړی دی چې نن پکې عالم نشته په جوماتونو کې خنزیران ګرځي هغه شام او دمشق چې د ابدالانو وطن دی بشار الاسد 2.5 لکه ماشومان کوتره کړل په مسلم حکمران کې جرأت نشته چې تپوس یې وکړي دا ولې چې په کومه هغې کې بخاري پیدا کېد تاشقندي پیدا کېد او سمرقندي پیدا کېد نن د مور او د خور په هغه هغې کې یهودي او نصراني پیدا کېږي ای د پاکستان مسلمانه دلته پیغمبر نه دی پیدا شوی او دا د صحابه وطن نه دی صحابه وطن عرب دي خو نن الحمدلله د هغې وطنونو نه زیات مدارس دي د هغې وطنونو نه زیات علما دي د هغې نه زیات حافظان دي د هغې نه زیاته برقه او لوپټه ده د هغې بنیادي وجه دا مدارس دي امیر شریعت سید الله شاه بخاری ولاړ دی او بیان کوي او بیان دوران کی دا وئی کسی نے رسول اللہ کی گستاخی کی ہے یو چرسی ٹیرے دا غازی علم الدین چرسی دے چرسی اگوی مولوی کیوں روتا ہے بھائی مولا والی جاڑی چاورتوی چار رسول اللہ گستاخی کرے دا دی وجہ نہ خبر ہے وی کس نے کی ہے پلانکی نے رو چاڑی واغشتا او چې څنګه الته ورغه او ګستاخ رسول د جیل نه ریسته اخوا او په دې کلمو کې ولا چاړه ورکړه مردارې که ښې وکړه که بدې وکړه تیز ووایه ښې وکړه که بدې وکړه وروره مسلمانان خفه و راجمع شو چې غازي علم الدین ازادول غواړي دا خو زموږ سر یې اوچت که د انګریز حکومت دی او موږ له یې پښتو وګټله اوس به څه کوو وروره ټول راجمع شو وي ته کار وکړې وکیلانو ورته مسلمانانو وي دې سړي ته ووایه چې دی دې وایي چې زه چرسي پوډري سړی یم ما په نشه کې دا کار کړی دی په ځان نه یم پوه شوی بس 4 کاله به قید شي بیا بیا آزاد امیر شریعت سید الله شاه بخاری صاحب ته چې وي ته ورشه هغه ورته وي زه ولې ورشم زما په تقریر خو دا کار کړی دی علامه اقبال رحمت الله علیه ته چې وي ته ورشه وي ور بشم چې ورغی چې څنګه د غازي علم الدین کوټې د جیل ته ورنږدې شو په دې روشندان باندې یو 2 ګیلاسونه او یو غوړی داسې ووته او دی واپس شو چا ورته وي خبره دې وکړه وي نه ولې
मैंने जो देखा वो आपने नहीं देखा. ما چې سلیدلو کړل تاسو نه دي لیدلي. هغه سینتري وایي داسې شپه دې خواره شي چې موږ به ټول جیل بند کړو، بجلي به هم بنده کړه، خو د غازي علم الدین د کوټې نه به روشنایانې او د بلپونو رڼاګانې راتلې. او هغه به وی چې د کمې ورځې نه ما ګستاخ وجلی هره شپه رسول الله خوب کې راځي. میں نے پوری زندگی بھی ہوشی میں گزاری ہے، اگر میں نے ہوش کا ناخن لیا ہے تو زندگی کے اس لمحے میں جس میں نے گستاخی رسول کو جہنم واصل کر دیا. ما د جون ټول عمر به اوشه کې تیر کو، هغه سات چې ګستاخ مې مردار که دقه سات مې په اوش کې تیر کړی دی. لہذا غازی علم الدین شهید شو، موږ بچ نه کړی شو، پانسی شو، خو زما ګیله ځکه نشته چې هغه انګریز و. د انګریز حکومت او د انګریز په حکومت کې خلک پردي خلک وژني که نه وژني. خو زه یو پوښتنه تاسو نه کوم قومه چې ما ممتاز قادري ولې بچ نه کړ؟ ما ممتاز قادری والی بچ نه که چې ممتاز قادری د رسول الله ګستاخ مردار که. زما د پاره قانون دی، د جماعت د پاره قانون دی چې ډیمالی شنی کې. قدرمنو کم کار چې ما سره انګریز کړی مقه کار را سره دوی وکړه که ویې نه که تاسو وایئ تیز وایئ په ایمان وایئ زما د جماعت مدرسې خلاف و دی، زما د جماعت مدرسې خلاف دی که نه دی؟ زر به ما ته وایي که زما جلسم کېږي یہ مدارس کے بچے لے آتے ہیں، دا د جماعتونو ماشومان راولي، هلکه غټه غټه دوت به ګزګیره ده د خدای ظالمه ده ته هم ته ماشوم وی. ستاسو چې کوم څه ورته وایي څه ویلي هم نه شو. نو دغه شیزونه چې کوم دي خیر دی چې راځي یوت ورته وایي که څه ورته وایي یوتیان صاحبان خیر دی، زمونږ وروڼه دي که هغوی جلسې له راځي خیر دی، خو که زما جلسې کې طالب راغی نه مدارس کے بچے لے آتے ہیں اور بچے لڑاتے ہیں، پلان کرتے ہیں، ہیڈنگ کرتے ہیں. نو زه ورته اکثر وایم مړه تاسو زموږ د مشرانو د مقابلین یې موږ در پسې دا کشران در وباسو. زه ورته اکثر داسې وایم په دې ماشومانو به یې